مؤمن له الله دوه جنتونه ورکړي دي. دا د فایدې خبره ته کوم. مؤمن له الله څو جنته ورکوي؟ دوه جنته. د اولني جنت ته چې نه ننوتی دی دویم ته نشي ننوتی. او دا فایده به کیدای شي تاسو اول پرې راوړئ. اولني جنت ته چې څوک نه ننوتی دویم جنت ته نشي ننوتی. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه وایي ان فی الدنیا جنه، وی په دنیا کې یو جنت دی، په دنیا کې دی چې څوک ورته نه ننوتی نو هغه د آخرت جنت ته نشي ننوتی. چا دې تپوس وکړو وما هي دا کوم جنت دی چې په دنیا کې دی؟ وی انها جنت الایمان، د ایمان دا جنت. مؤمن په جنت کې اوسېږي چې کله د سره د ایماني. والله العظیم د عبادت نه خونه غسته د یو جنت دی. ګورئ مؤمن د زړه چې مطمئني د یو جنت دی. مؤمن چې کوشش کوي چې الله زمانه راضي شي د یو جنت دی. مؤمن باندې که مصیبت راشي که راحت وي، مؤمن باندې که راحت وي او که سخت وي خدای خوشحاله وي د یو جنت دی. دا جنت د ډېرو خلکو سره نشته چې په تا باندې دې سخت هم راځي په تا دې راحت هم راځي او ته دې د الله شکر وباسې او صبر کوې. دا یو جنت دی چې دا هر چا ته نه میلاوي. مؤمن سره داسې جنت دی چې دی خفه کېږي نه، دی غمجنه کېږي نه. یو رڼا ده، یو نور دی چې الله سبحانه تعالی دله ورکړی. او دې مؤمن ته پته ده چې آرام او سکون او چین دا به ماته هله میلاویږي چې زه اولنی قدم په جنت کې کېدم نو د دې زړه مطمئني چې دنیا دا خو د مصیبتونو او د امتحانونو ځای دی. خیر دی که امتحان راغی ما به دا ځای د دنیا د چین او د سکون او د اطمینان ځای نه دی، بلکې دا د امتحانونو ځای دی. د مسلمان د زړه د مطمئني دا یو جنت دی. امام ابن تیمیه رحمه الله چا چې دغه خبره کړې ده چې په دنیا کې دوه جنتونه دي، کله چې هغه جیل ته واچولی شو په جیل کې هغه وفات شوی و نو د جیل دروازه په هغه باندې بنده کړه او هغه دا خبره کوله. اوس که موږ څوک جیل ته واچوي زموږ په شان کمزور ایمانونه ولکه د جیل ته واچول نو ستا د هغه وځي. هغه چې کله جیل ته واچو نو هغه به د جیل کې دا خبره کوله ما يصنع اعدائي بي، زما دشمنان به ما سره نور څه وکړي. انا جنتي وبستاني في صدري، زما جنت او زما باغچې هغه زما په سینه کې زه د ځان سره ګرځوم. یعنی د عبادتونو نه خونه غسته ایمانی ژوند دا خو دې زما نه نشي بندولی. دغه اصل جنت دی چې الله ماله راکړی دی هغه وایي زما په سینه کې دی. زه چې چېرته لاړ شم دغه جنت ما سره وي. بیا وایي ان حبسي خلوه وقتلي شهاده واخراجي من بلدي سیاحه. وایي که دوی ما په جیل کې بندوي دا د الله یو نعمت دی، زه به یوازې شمه د الله سره نو د هغه بندګي به ښه وکړمه. او که دوی ما مړ کوي نو دا شهادت دی، دا خو زه د الله نه غواړمه. او که دوی ما د دې ملک نه شړي نو دې کې به سیاحت وکړم، نور ملکونه به وینم هلته به هم دین بیان کړمه. دوی اخر ما سره څه کوي؟ دریو کارونه کې خو یو کوي که نه جیل دی، یوازې به شم د الله سبحانه تعالی بندګي وکړو. مصروفیات وي زما ډېر دي، زه غواړم چې زه څه وخت کې جدا کېنم او د الله بندګي وکړم سمه. دویم وجنې مې شهادت ته شهادت خو هر مسلمان ارمان دی چې ما ته شهادت میلاو شو. دریم ما به دې ملک نه شړي اوس وبوځو بهر د نور ملکونه به ووینو، هسې خو لیدی نه شو موږ، ملک به م وینو، خلک به م وینو، دین به م بیان کړو. بیا دا خبره وکړه المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی. وی په اصل په جیل کې هغه سړی دی چې هغه زړه جیل شوی الله نه یادوي. اصل خو په جیل کې دغه سړی دی. والمأسور من أسره هواه، او قیدي خو هغه سړی دی چې د خواهشاتو په قید کې راغلی. یو سړی په جیل کې دننه دی، مؤمن دی، مسلمان نه دی، چې په جیل کې دی. په جیل کې خو هغه سړی دی چې خواهشاتو جیل کړی، او په جیل کې خو هغه سړی دی چې زړه جیل شوی دی، بند شوی دی، الله نه یادوي او نو ته به د عبادت کې خوند میلاوي. ما د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره په دې ذکر کړه چې دغه سره یو ایماني نور په دې سینه کې دننه یو خون ولا ورکو د عبادت، ځکه دا خبره وکړه.
دا کم خوند دی او کم مزه ده چې په سلفو کې داسې ډېر زیات دي په سیرت کې راځي چې یو درهم به د هغه سره نه و چې خوراک به والي او دا خېټه به ډکه کړي کور به یې نه و کپړې به یې صرف دغه وي دا کمې چې به یې اغوستې وي دا ځمکه به پرې راتنګه شوه مصیبتونه به پرې رالو بیا به هم سم خوشحاله و او که تا لیدلی تا به وایي چې په دې ځمکه باندې مالداره خلک هم دغه دي څه وجه ده چې ما او تا په دې دومره مال کې غریبانان یو ما او تا په دې دومره نعمتونو کې خوار ګرځو ما او تا په دې دومره هر څه کې چې دی نه شکر د الله نه وباسو چې څوک راته وګوري هغه وایي که زه سم غریب دی چې زه د خپل جب نه پیسې راولم او دلی ورکړم وجه د هغې دا ده چې هغو له الله سبحانه تعالی هغه جنت ورکړی او کوم چې په دنیا کې میلاوي خوند د الله سبحانه تعالی په بندګۍ کې هغو ته چې به دا خبر رایاده شوه چې الله زموږ رب دی او د هغه سره به ملاقات کوو هغه ته به مخامخ کېږو هغه سره به میلاویږو د هغو به یو شوق پیدا شو د الله طرف ته د زړه به یې سم خوشحاله شو دې طرف ته به یې د سره سوچ نه تو چې ما سره یو روپۍ نیسي چې زه به ځان له خوراک واخلم دې طرف ته به یې د سره سوچ نه تو چې زما سره یو کپړه جامه ده دې طرف ته به یې د سره سوچ نه تو چې زما خپل کور نشتی زه به هغې کې اوسېږم بلکې سوچ به د هغه د رب العالمین طرف ته څه برکتونه والا دی هغه ذات الله سبحانه وتعالی چې دا بندګان کوم چې جنت ته بوځي په آخرت کې هغوی له د جنت ته خوند ګوره په دنیا کې ورکوي دا د فایدې خبره یاد ساتئ چې کوم خلک الله یې په آخرت کې جنت ته بوځي نو د دې جنت هغه خوند الله به په دې دنیا کې څه کي دې زړه ته ولدي چې عجیبه اطمینان او سکون ورکړي او د دروازې ورته کوله وکړي د جنت ته د آخرت نه مخکې په دنیا کې ورته کوله وکړي د څومره ښکلی ژوند چې انسان د ژوند تېری د چا سره د الله سره د څومره ښکلی ژوند د الله سبحانه تعالی دې موږ ته نصیب کړي چې یو سړی ژوند تېری د الله سره او د الله دپاره دا قیمتي انسان دی او دا خوش قسمته انسان دی او په داسې خوند پسې او په داسې بندګۍ پسې زموږ د دین مشران خفه شوي دي هغو ارمانونه کړي د مرګ په وخت کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې وفات کېدو نو دا خبره وکړه چې اللهم انک تعلم یا الله تا ته پته ده چې زما دا نه ده خوښه چې زه به دنیا کې پاتې شم زه په دنیا کې پاتې کېده نه غواړم لا لجري الانهار ولا لغرس الاشجار چې زه پاتې شم په دنیا کې او په خپله ځمکه کې او پټي کې چې دی ونې نه هلوم او دې ولو ته خوشحاله یم او دې سیندونو ته او دې نعمتونو ته نه دې لپاره په دنیا کې زه پاتې کېده نه غواړم نو بیا په څه پسې خفه یې وایي زه خفه یم هغه د جمعې هغه اوږدې اوږدې شپې او هغه مونږ چې به پکې تهجد کول دا به بیا نه وي او زه خفه یم لظمأ الهواجر في الحر الشديد اوږدې اوږدې ورځې به وي سمه ګرمي به او موږ به روجې نه وي ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر في حلق الذكر او د علماو په مخ کې زنګونان ماتول په داسې مجلس کې چې په هغې کې الله یادېږي د الله پیغمبر یادېږي په دې دریو خبرو پسې خفه یم معاذ بن جبل رضی الله عنه چې د دې دریو خبرو ارمان کوي نو ده ته پکې خوند میلاو شوی و کیسې ده که نه ده که هسې پسې خفه و خوند ورته میلاو شوی موږ ته که څوک ووایي چې مرګ به درباندې راځي ډایرکټ سوچ کوي چې ښځې به ګوره څه کېږي غریب که مرګ راځي چې د بچي غریبانان به څه کوي دا خو به یتیمانان پاتې شي مرګ راځي زما د مال سره به څه کېږي دا به ګوره څنګه تقسیمېږي عبادت ته د سره د سوچ نه ځکه چې دې غریب په ژوند کې چې ته د عبادت نه مزه نه ده اخیستی د مرګ په وخت کې به څه یاد کړي معاذ بن جبل رضی الله عنه په دغه وخت کې دا عبادتونه یادول دا صرف هغه نه دی بلکې نورو سلفو هم دا نقل دي چې هغوی به د زنکدن په وخت کې د عبادتونو ارمان کوو لکه چې کله انسان مړ شي نو د نه تکلیف ختم شي تکلیف مطلب یعنې کومو عبادتونو باندې چې الله دې مکلف کړی هغه دې ختم شي اوس یا جنت دی یا جهنم دی او که جنت ته ملاړ نو دغه عبادتونه بیا نشته امام ابن القیم رحمه الله وایي هغه وایي امام ابن القیم رحمه الله وایي ما د خپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا خبره اورېدلې وه وایي د الله یادول
د زړه دپاره داسې دي لکه څنګه چې اوبه دي د مهي دپاره. مهی په اوبو کې خوشحالۍ کې خپوي، خوشحالۍ دغه شان د مسلمان چې کله د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي کنه بندګي په دې کې د خوشحالۍ لکه مهی چې په اوبو کې پرېښودی او د راوتون هم نه اخلي. ځکه بعض روایتونو کې دا راځي وایي مسلمان په جومات کې داسې خوشحالي لکه مهی چې په اوبو کې خوشحالي، منافق په جومات کې داسې تنګېږي لکه مرغه یا مرغۍ چې په پنجره کې بند کې. د مؤمن له خوند ورکوي چې په جومات کې ناست دی چې کله د جومات ته راننوځي بس دی وایي چې زه هغه ځای ته راورسېدم چې هغه غمونه او هغه مصیبتونه او هغه سره نه هېر شو او د زړه سم مطمئن شي چې زه رالم د رب العالمین سره رابطه کوم. بیا دی د جومات نه داسې په اعلی سره نه وځي، سم خوشحالی ناسي. او کوم چې والعیاذ بالله د جوماتونو سره نه عادت عادتا ورته راشي نو هغوی بیا ګس طرف ته سلام لا پوره ګرځولی نه د خلکو په سټونو اوړي او بهر ته وځي. خوند وله نه ورکوي ناسته هلته لکه څنګه چې مؤمن د ګناهونو په مجلسونو کې تنګېږي خوند وله نه ورکوي. بعضو سلفونو دا خبره نقله وی والله العظیم په دې زړه باندې بعض اوقات داسې کیفیت راځي د دې زړه کیفیت یو شان کیفیت خو دې نه کنه کله یو شان کله بل شان وی کله کله به داسې ایمانی کیفیت راشي وی سړی وی چې د جنتیان که صرف په دې نعمت کې نو دغه بغټ نعمت کې دي دوی د زړونه داسې خوشحالي لکه څنګه چې زما دا خوشحاله په دنیا کې ګورئ تاسو به انشاءالله تجربه شي زما په تاسو باندې دا ښه ګمان دی چې تاسو به د عبادتونو نه خوند اخلئ. په الله د قسم خورم کله نه کله په دې زړه باندې داسې کیفیت ګورئ راځي د انسان دا زړه سم دي چې توپونه ووایي او د الله طرف ته سم شوق چې بس زر ته زره د الله سره میلاو شو، زر ته زره ما د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدی، زر ته زره زه لاړې د جنت ته ننوتی، سم خوشحاله شي دا زړه چې شکر دی چې الله سبحانه وتعالی زه مسلمان پیدا کړی یم او شکر دی زما په دې عبادت کې دومره خوند دی. بعضو سلفونو دا قول نقل لی او دې ته سوچ وکړي وی مساکین اهل الدنیا دنیا والا څه دي مسکینان دي. دنیا والا مطلب لکه کوم چې دنیا پرست خلک دي دا غریبانان دي. ولې خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطيب ما فيها د دنیا نه لاړو مرګ پرې راغی او په دنیا کې چې کوم خوندور شی دی هغه ونه سکو. د دنیا نه لاړو غریبانان مرګ پرې راغی او خوندور شی ونه سکو. چا دې تپوس کوي دا کوم خوندور شی دی او دا کوم خوند دی چې دوی ونه سکو؟ وایي د الله سبحانه وتعالی سره محبت دا خوند دوی ونه سکو. الله سبحانه وتعالی سره یو ټیم کې یوازې کېده او د هغه بندګي کول دا خوند دوی ونه سکو. د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات شوق دا خوند دوی ونه سکو. غریبانان دغه شان د دنیا نه لاړو.